الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد لشرح بسلسلة لمبارك درسونو دا کڑیوه او پدی درسونو کې اغا عقیده بیانیده چې هغه د مسلمان د پاره پکار ده او دغه عقیدې نه علاوه بل عقیده د الله په نس قابل قبول نه ده. اخرنی درس کې دا مسله بیانیده چې د کاهن او د کوډګر د پالګر او د نجومی خواته د تلو څه حکم دی او دغه شان به په اخره کې دا مسله بیان شو چې جادو په جادو باندې ختمول څه حکم لري. د نشری دا مسله دا تفصیلا بیان شوی و. حاصل دا غیر جواب داو چې جادو په جادو باندې ختمول دا سدي حرام او ناروا دي او بعضو حالاتو کې دا کفر او شرک ته هم وړي. دا غینه باندې باب راوړی دی مؤلف رحمه الله وی باب ما جاء في التطير. دا باب یخود دی اهم مسلې ده پاره وی چې ما جاء في التطير د بدفالی په باره کې دا باب یخود بدفالی نیوه او د دې بدفالی سره بعض مسلې چې تعلق ساتي هغه مخکې بیان کړي خو دلته دا باب بیا ځان لکې خود اگر که دا مسله نورو مسلو په منځ کې راغلی و خو ځان له مستقل باب ورکې خو ځکه چې ډېر خلک په دې مرض کې مبتلا دي او د عقیدې د دې مسلې نه دي خبر چې بدفالي نیوه دا د توحید خلاف کار دی. نو تطیر مصدر د تطیر او پاسل کې دا غستې شوی د طیر نه دی یعنی مارغه او دا مثلا مخکې بیان کړی و چې د عربو د طریقه او د جاهلیت په زمانه کې چې هغوی به مارغان شړل نو چې کوم طرف ته بلاړ بس بیا مې باغی پوری یو فال نیو که چېرته ښی طرف ته بلاړ جو دې کار کې به خیری او که ګس طرف ته بلاړ نو بیا به دا کار صحیح دا به شریج به دې نه به ځان لرې ساتو. ځکه دې د تطیر ویل کېږي په اصطلاح کې معنی دا ده او دا مخکې بیان کړی و بدفالي نیوه په یو شي پورې چې ویني او یې چې واوري چې ویني هغه داسې لکه مرغه دې ولیدو په دې پورې بدفالي ونیوه یا د یو کس مخ یې ولیدو په د ده دا مخ چې ما ولیدو نو داسې داسې به کېږي دغه شان څه شی واورېدو لکه یو کار له روانو او چا ورته اواز وکړو څنګه یې تاواني ورته ووایي د دې خبرې نه د بدفال ونیو چې د تاوان دا ټکی چې ده ووایي نو څه کېدو واله دي دې ته وایي تطیر. یا لکه بعضو ورځو پورې بدفالي نیوه بعضو میاشتو پورې بعضو کلونو پورې سفر میاشت شوه او دا د رجب دا میاشت شوه او داسې نورې خاص ورځې دي د محرم په میاشت کې په دې ورځو کې به دا نه کوې دا به نه کوې ځکه چې به یې داسې کېږي ځکه چې دا مصیبت راځي دا ټول په تطیر کې دننه راځي بدفالي کې دننه راځي. اوس که څوک دا سوال وکړي چې ولې دا بدفالي د توحید د عقیدې خلاف ته نو جواب دا دی چې د هغې دوه وجې دي. یو وجه دا ده کم سړی چې بدفالي نیسي په څه شي پورې په یو خبرې پورې په یو ځای پورې بدفالي نیسي نو د ده په الله باندې توکل پوره نه دی نو دا خلل دی د ده په عقیده کې د ده په الله باندې اعتماد نشتی پوره او که چېرته د ده په خپل رب باندې پوره اعتماد وی نو ده به دا خبرې نه وی کړی. دغه شان د دې تعلق دی د یو داسې خبرې سره چې د هغې څه حقیقت نشتی دا خبرې څه حقیقت نشتی بلکې په وهمیاتو پس روان دي.
نو دام په عقیده کې خلل دی. نو دین واضح شو چې کم سړی چې بدفعلی کوي نو د عقیده د توحید هغه څه ده، هغه کمزوري ده. ځکه دې دا خبرې کوي. بیا دا فایده د ساتي چې کم سړی چې بدفعلی کوي دا په دوه قسمه دی. اگر که دوانه د توحید خلاف کارونو کې پراته دي، دوانو عقیده کمزوري، خدا یو پکې د بل نه زیات دی او دا یو د دې بل نه لږ کم دی. او هغه داسې یو سړی دی، یو کار له روان شو، اراده یې وکړه، د قارغه اواز یې واورېدو. د قارغه اواز چې واورېدو نو هغه کار یې پرېښود. اوس دی په دې بدفعلۍ کې خور ننوتی، ګور له منډه هغه کار یې پرېښود. دویم هغه دی چې اواز یې د قارغه واورېدو، هغه کار یې پرېنښود، هغه کار یې وکړو، خو په زړه کې په یو ګوټ کې دا خبره پرته ده چې د قارغه اواز مې اورېدلی و چې ګوره څه به کېږي. دم ګوره عقیده مضبوطه نه ده. صحیح دی چې هغه کار خو یې وکړو، یعنی د قارغه دی اواز دی منع نه کړو د کار نه، د بدفعلۍ منع نه کړو، خو دومره ده چې په زړه کې یره شتي په یو ګوټ کې چې ګوره څه به کېږي. نو په دې دواړو کې کم یو ډیر زیات په دې ګناه کې واقع دی او د چا په عقیده کې بیا خلل ډیر دی؟ دا کاری چې پرېښود دا دویم په عقیده کې هم خلل دی، عقیده کې نقصان دی، خو دومره دی چې دی د دې بل نه لږ کم دی. بیا مؤلف رحمه الله په دې باب کې آیتونه هم راوړي دي او حدیثونه هم راوړي دي. وقول الله تعالى او وینا د الله په سورة الاعراف کې ده، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. دا آیت نازل شوی دی د موسی علیہ السلام د قوم په باره کې، او الله د هغوی په باره کې دا خبره کړې ده، وان تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه. که چېرته به دوی ته څه سخته راورسېده نو بیا به د هغې نسبت موسی ته وکړو، د هغه ملګرو ته به یې وکړو موسی علیه السلام د لاسه موږ سپېره شوي یو، بدفعلي به یې ونیوه، یعنې دا بیماري په هغوی کې هم وه. وایي د کوم وخت نه چې موسی علیه السلام راغلی دی او د ده د ملګري چې د سره ایمان راوړی دی، بس موږ سپېره شوي یو، په موږ مصیبتونه راځي. زه وایم دا دعوې سره دا خبره کوم چې ډېر لږ خلک دي په دې پښتنو کې چې هغوی به د بدفعلۍ د عقیدې نه بچ شي. نور د اکثرو په خوله باندې دا خبره د پلاني د لاسه سپېره شو، د پلاني د لاسه مصیبتونه راغلي، هغه پلاني هغه مخ ته چې مو کتو دا چلو شو، سهار چې مو وختي قرض ورکړو دا چلو شو، زه چې وتمه نو وي سپي وغپل، پرون چې وي زه روان وم نو قارغه اواز مه اورېدلی و، زه چې وی روان وم نو هغه پلاني ماته بد وکتل، هغه پلاني وی پرون یو خبره کړې وه، دا ټول غلطه عقیده ده. پلاني خبره کړې وه، پلاني بد وکتو، د پلاني مخ ښکاره شو، پلاني له مې قرض ورکو، دا کارونه څه کولی شي او دوی په لاس کې څه دي؟ سخت راوستون کې او راحت راوستون کې د یو رب د یو اله دی، هغه کولی شي. دا عقیدې او بس شي پورې نه تړي چې د دې د لاسه دو شو، د دې د لاسه دو شو. نو د موسی علیه السلام د قوم دا عقیده وه، یره د موسی علیه السلام د لاسه موږ څه شو؟ موږ سپېره شو. الله د جواب وکړو انما طائرهم عند الله، دا په دوی باندې چې څه راځي د دوی چې نسبت موسی علیه السلام ته کوي، وایي دا خو د الله د طرف نه راځي. په دې کې د موسی علیه السلام څه کار دی؟ په دې کې د موسی علیه السلام څه کار دی؟ په دې کې هغه څه نشي کولی. بیا دویم آیت راوړی دی وقوله تعالی، او وینا د الله په سورة یاسین کې قالوا طائرکم معکم. دا په سورة یاسین کې آیت په هغه واقعه کې راغلی دی چې کله الله سبحانه وتعالی انطاکیه کلي ته
درې پیغمبران لیکلي وو، اولنی، بیا دویم، بیا دریم. هغوی به ورسره باس کو، دلیل به ولا ورکو. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. اغزین د واقع شروع کیږي، دوی ول دعوت ورکو، دوی ته جواب کوي انا تطيرنا بكم. تاسو چې د کوم ورځې نه راغلي او دعوت هم شروع کړی موږ سپیره شي او په موږ باندې سختي راغلي، په موږ باندې مصیبتونه راغلي. جواب کو ته هو قالوا طائركم معكم. د ستاسو سپیروالی چې کوم دی د ستاسو د لاسه دی. دیږي کې یو اشکال په زړه کې راځي. په اول موسی علیه السلام په قصه کې نسبت چاته وکړو؟ جواب چې کوم شو؟ الله ته. دیږي کې وی تاسو ته. انما طائر قالوا طائركم معكم. د ستاسو د طرف نه دی، دا په تاسو چې سره ځي د ستاسو د لاسه دی. التویل الله د طرف نه دی. نو په دې دواړو آیتونو کې هیڅ ټکراو نشته. مطلب دا دی چې اصل مصیبت او سخت چې او امتحان چې راځي د الله طرف نه راځي. دیږي کې دوی ته وایي چې ستاسو د لاسه، مطلب په دې کې سبب انسان جوړ شي. لکه اوس یو سړی دی ګناهګار دی، د الله نه لرې دی، نو هغه ژوند ول الله تنګ کړی دی، قسمه قسم امتحانونه او فتنو کې الله اچولی. نو د امتحانونه چا د طرف نه دي؟ د الله د طرف نه دي. خو د چا د لاسه دي؟ د انسان د لاسه دي، د ده د بېدینۍ د لاسه دي، او د ده د هغه بعد چې کوم د الله نه دی، د الله نه چې د څومره لرې دی، د هغې د لاسه په ده باندې دا حالات راغلی دي. د هغې نه باید حدیث راوړی او ډېر فایدمن حدیث دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر. اخرجاه. وإذا حديث غدوان روړي او غدوان امير المؤمنين في الحديث امام بخاري او دویم امام مسلم رحمهم الله. لا عدوى مطلب د دې دا دی چې بیماری د یو نه بل ته نه وړي. دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې د غوی د عقیده وه چې د یو نه بیماری بل ته لګي. خو دلته یو اشکال راځي، هغه ده په حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې لا یورد ممرض علی مصح. بیمار دي د روغ سره نه ملوي. او یو کې راځي چې فر من المجذوم فرارك من الاسد. په چا باندې چې جذام بیماری د پخادیسی بیماری ولکه طاعون یو قسمه کینسر، په چا باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د جذام د بیماری نو د دنه دیسه تخت لکه څنګه چې د ازمرینه تخت. نو ظاهره کې ټکراو شو چې یو ځکه پیغمبر وی لا عدوى او دیږي کوي د دې جذام بیماری ولا نه تخته. او بعض بیماریانی وسوم دي سشتي چې موږ ته معلومي دي او مشهوري دي چې دا د یو انسان نه بل ته نقل کیږي. به دې څه مطلب شو او څنګه به د حدیثونو را جمع کوو؟ بار بار زه تاسو ته دا وایم چې څو پورې علماو ته زنګنان نعمت کړي ورب الکعبه که زره برابر علم دې مزده کو او ډېرې ځل د رسالې والو کتابونه والو ګوره وته مکتبې ته د خان د خوشحالېږي خو پوهېږي بنا اسې صرف خان ده وته. اوس یو ځکه حدیث دا راشي لا عدوى، بل تر دا حدیث راشي. نو چې کله دی استاذ نو نو کېدی شي چې دا قسمه حدیثونه یو ورځ ستا په زړه کې شک پیدا کړي او د اسلام نه دې زړه توی شي. داسې هم کېږي. بعضو هغه خلکو
والعیاذ بالله چې ملحدین تی جوړ شوي دي هغوی هغه حدیثونه او آیتونه کتلي دي چې ظاهره کې داسې ښکاري چې دا آیت د دې آیت خلاف دی او دا حدیث د دې حدیث خلاف دی. هلته استاد ورسره نشتی، دې د چا خواله ورغلی نه دی، عالم نه تپوس نه دی کړی. د دواړو حدیثونو کې هېڅ ټکراو نشته. لا عدوه، نه لګي بیماري د یو نه بل ته. دلته رد دی د هغه عقیدې چې هغه د جاهلیت په زمانه کې د مشرکانو وه، او د هغوی دا عقیده وه چې بیماري په خپله د یو انسان نه بل ته اوړي. شریعت د دې خبرې رد وکړو چې په خپله بیماري د یو انسان نه بل ته نه لګي. ها که الله وغواړي نو بیماري د یو نه بل ته لګي. اوس هلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې د جذام بیماري ورنه ځان ساتئ، نو هلته مطلب دا دی چې جذام بیماري د الله په حکم سره د یو نه بل ته لګېدی شي. او داسې بیماریانې ډېرې دي، لکه نږدې موږ ته بیماري چې هر سړی پېژني، لکه زکام او یخني سړی ووایي، نو ده ته ډېر مه نږدې کېږه او د ده جوټه مسکه. ولې؟ ځکه چې تا به هم یخني ووایي، زکام به د باندې راشي، خو ده د الله په حکم سره او بې شماره پیرې زموږ سره په خپله شي، هر انسان سره چې د زکام والا انسان سره خوا کې ناست دی، د هغه جوټه یې هم څکلې ده، خو زکام پرې نه دی راغلی. شوي دي چې که نه شوي؟ او کله داسې مې شوي دي چې زکام ورته رانقل شوی دی، لګېدلی، خو دا په حکم د چا؟ په حکم د الله. نو دوه قسمه ده بیماری نقل کېده د یو انسان نه بل ته، په دوه قسمه شو. یو هغه چې د جاهلیت والو عقیده وه، نو شریعت د هغې رد وکړو. د هغوی څه عقیده وه؟ چې د بیماري په خپله د یو نه بل ته و، دې رد وشو. دویمه صحیح ده، خبره صحیح ده چې بیماری د یو انسان نه، بعض بیماریان، هر بیماری نه راوړي، بعض بیماریان داسې دي چې هغه د یو انسان نه بل ته لګېدی شي د الله په حکم سره او د الله په اذن سره. نو صحیح شو. به خبره توحید خلاف نه ده د عقیدې، ځکه چې هلته پکې ووایي چې په اجازت ته چا؟ په اجازت ته الله. ولا طیره، ولا طیره خبره خو تېره شوه چې بدفعلي به نه نیسي. ولا هامه، او په شریعت کې هامم نشته. بتخفیف المیم دا سیده، ولا هامه. د دې معنی دا ده، عربو کې پوخا دا طریقه وه، یو خاص قسمه مرغه و چې هغه ته به هامه ویله کېدو، او چې کله به دا مرغه د چا په کور باندې کېناستو او اواز به وکړو، خصوصا د شپې، نو هغوی به دا ویوي په دې پلاني کور کې څوک مړ کېدو والا دی. ښه څه وجه ده چې په دې کور کې به څوک مړ کېږي؟ نو ته ګورې نه چې دغه مرغه په دې کور په چت کېناستو او اواز یې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رد وکړو چې دا قسم عقیدې په اسلام کې دا نشته. او زه انشاءالله چې دا باب ختم کو، بیا به تاسو نم ته پوښتنه کوم چې هغه کومې داسې عقیدې دي چې په موږ کې شته، او هر سړي ته د خپل علاقې هغه بعض عجایبات معلومي. فلاني کور کې به څوک مړ کېږي، ولې؟ هلته مرغه اواز وکړو. ښه. ولا سفر، او نه هغه عقیده شته چې هغې تعلق د سفر سره دی. سفر د دې نه مراد د سفر د میاشت ده. عربو به د جاهلیت په دور کې په دې میاشتې باندې به بدفعلي نه وه، خو دا زموږ په خلکو کې هم شته که نشته؟ نو د سفر د میاشت دې کې خیر نه راځي، دې کې شر راځي. او خصوصا دا به وي په دې میاشت کې به نکاح نه کوې، په دې میاشت کې به نکاح نه کوې. شریعت ته دې خبرې رد وکړو چې میاشت خو یو زمانه ده، یو وخت دی چې د الله په لاس کې دی. نو دا میاشت او دا زمانه به څه خیر راولي او څه به شر راولي. خیر او شر د چا په لاس کې دی؟ او د الله په لاس کې دی.
نو دې ذکر ردو شو چې د میاشتو پورې به عقیده نه ساتي، کاغه هر میاش که د سفری که محرمی که رجبی که رمضانی که هر میاش. وزاد مسلمون، او امام مسلم رحمه الله پر روایت کې وسره د زیادت عمر غلې ده، ولا نو او نو نشتی، او نو د دې جمع چې د انواع ده، او انواع د سپومې د منازل ته وایي. د دې سپومې خپل منزلونه دي، کوم ملګرو چې سبقونه ویلي کاغه دینی او که دنیوي، نو دا مسله په سکول کې مخې ته راغلې ده او په دینی کتابونو کې او تفسیر کې او حدیثونو کې مخې ته راځي چې د دې سپومې څه دي؟ منزلونه دي. والقمر قدرناه منازل، الله وی سپومې د پر خپل منزلونه جوړ کړي، دا اتیش منزل دي، په دې باندې د تیریږي، په دې باندې تیریږي حتی عاد کالعرجون القدیم. نو بیا د کجوري د ونې د غسانګي په شان راشي، هغه زړه سانګي چې نری. سپومې رواني پورش سوارلسو باندې بیا په کته رواني، نو حتی عاد کالعرجون القدیم، بیا بالکل نریش. نو د دې خپل منزلونه دي، او بیا د هر منزل د پر خپل ستوري دي، چې هغه کې بعض ستوري هغه چې هغه د شمال طرف ته او بعض هغه چې هغه د جنوب طرف ته. نو بعض ستوري د ګرمۍ د موسم دي، بعض ستوري د ژمي د موسم دي. نو عربو به په دې ستورو پورې هم عقیده نیوه، بدفعلي به یې کوله. یو نیم ستوری به ولیدو، وی دا هغه ستوری دی چې دی کې خیر نشته. کله چې مو دا ستوری راښکاره شوی او راښکاره شي نو بارانونه نه کیږي. دا ستوری چې راښکاره شي څوک مړ کیږي، دا ستوری چې راښکاره شي نو په جنګ کې به بیلي، که دا ستوری راښکاره شي نو بیماري راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې رد وکړو چې دې قسم عقیدو دپاره په شریعت کې څه مجال نشته. ولا غول، یو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې غول نشته په شریعت کې. غول غین واو لام، غول، او دا جمع د غوله ده، او د دې مطلب دا دی چې دا جاهلیت والو خاص عقیده و په بعضو پیریانو پورې، چیرې پلانی علاقې ته چې څوک لاړ شي یا پلانی میاشت کې، نو دغه قسمه پیریان راښکاره کېږي او خلک یری. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مرد وکړو چې دا نشته په شریعت کې. زه تاسو ته دا خبره کوم یقیني، که چېرته ستاسو د توحید عقیده مضبوطه وه نو نه به په زړه کې د پیري یری، او نه به بدفعلي، او نه به بل څه سوچ بدی. زموږ خواله ډېر راځي د تپوسونه کوي چې یاره په ما څه شوي دي او داسې دي او دا دي او دغه دي او چې داسې وکړم داسې وشو، چې دا وکړم داسې وشو. زما خپله تجربه دا ده چې دا خلک د دوی اکثرو د توحید عقیده چې دغه څه ده هغه کمزورې ده. موږ د دې انکار نه کوو، د جادو مسله مخکې تېره شوې ده چې جادو اثر کوي د الله په توفیق سره، یعنې د الله په اجازت سره، او دغه شان بد نظر ما سره کوي د الله په اجازت سره. خو په دې کې چې کوم خلک د حد نه تیر وځي نو دوی خپل عقیده کمزوري ده. خدای پیریانو دې مسلو ته وګوره. زموږ په ملک کې د پیریانو د مسله څومره ډیره ده. هر دریم څلورم کس باندې سړي پیریان دي، او د زنانو خو تپوس مه کوه، دی باندې میرګي پیریان دي، او په دې چپه راځي، او په دې دوره راځي، د دا کې سید رښتیا به کې باز دروغ وواله، خو دې چې ډېر به کې دي چې هغوی رښتیا وایي. څه وجه ده چې زموږ په دې ملک کې دا جاخې ډېرې دي؟ وجه دا ده چې هلته موږ لرې یو د توحید د عقیدې نه،
اوس حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوې وی په کور کې د سورۃ البقره تلاوت کوي په کوم کور کې چې سورۃ البقره تلاوت کیږي هغه ته شیطانان ناراضي نو چې اوس یو کور کې سحر ما خم سندري لګېدلې او ډیش لګېدلې تلاوت سورۃ بقره بری د سورۃ اخلاص تلاوت څوک صحیح نشي کولای نو په دې کور کې هم دغه د پیریانو او د جادو او د بد نظر د جاخي په یو کور کې موز او دس نه کی خو دې کور کې هم دغه قصې کنه په یو کور کې سحر ما خم جنگ جګړې د خواخ او د انګورو د زوی او د پلار او د قصې دي تا دوی ما دوی او جنگ جګړې او تا پیسې لګي کړو تا ډېری کړو تا و خوړو تا دوکو کړو تا داو نو په دغه کور کې نوري سمونه خو دغه قصې به ته ملاوي خو چې کم کور د الله د شریعت مطابق او پای کې قران ویل کی او پای کې حدیثونه ویل کی او پای کور کې د الله احترام کیږي د الله د پیغمبر احترام پکې کی په دغه کور کې الله برکتونه راوړي او هغه کور الله ساتي د دې جادو د کیسې دا او د بد نظر نه الله ساتي دغه شان الله ساتي د دې پیریانو نه چې کله یو کور کې دغه خباثت کی ټنګ ټکور او سندري او ګډا او زمونږ خادیان معلومې نه دي په خادیانو کې څه نه کی او دا ویډیوګانې او د تصویران او دا بے پردگی د ترزوې کور ته د ناراضي ماما زوې کور ته د ناراضي د خزي د ترزوې د ناراضي د خزي د ماما زوې د ناراضي خزه پردنه کوي دا غوینه ټول شریعت خلاف کارونه په کوم کور کې چې دا کار کوي هغه کور کې بدعت او قوم ست چې دلته برکتونه راوړي په کور کې بدغه کی چې په پوره کور کې نکه ژوندې دي پلار ژوندې دي زامن چې د غلوي سړی دی او دا غوي بچي شوی دي او په دې ټول کور کې یو سړی تم د توحید صحیح عقیده نه معلومه په دې کور کې برکت ته کم زینه راشي په دې کور کې ټول بدعي ختمونه شروع دي دا د سورۃ یاسین ختم دي او د پلانې ختم دي او د پلانې ختم دي په یو کور کې په مړی پسې جړاګانی او چغې والے کیږي د جاهلیت خبرې کیږي زنانه خپل ویښته وباسي زنانه خپل کپڑے شلې په غمونو کې په کور کې برکت ته کم زینه راشي په یو کور کې الکان ټول چې ګيري خري پنسي د غوي د گیټونه کته منزل پکې یوم نزي ټول چې په حرامو کې اخته په دې کور کې برکت ته کم زینه راشي په دې کور کې به هم دقیق قصې برازي پیریان جادو بد نظر پیریان او جادو او بد نظر زما خو په دې مختصر وخت کې او په دې مختصر دعوت کې دا تجربه وشو چې په پښتنو کې چې کومې غټي مسلې دي یو غټه مسله دا وې دا جادو بد نظر او پیریان جادو بد نظر او پیریان چې ملاویږي دا خبره هغه وجه د توحید عقیده مونږ نه زده کړې مولیانو مونږ ته نه خوري بلکې ډېرو مولیانو ته په خپل د توحید عقیده نه معلومه هغه یو مولوی سیب دی ابرېله غونته کې هغه دي سي په میاش کې چې هغه دي سلطیفون ته کار نه کړي نه په وخت نه تیریږي او پرون کابل سه ویډیو چلی ده د جنت ټیکټ تقسیمو د جنت ټیکټ پته نشته پس یو قیمتي صادری پای کې ما ذکر چې قران به بند کړي پای کې یا خپل څه کتاب به بند کړي یا سمنتر منتر به بند کړي هغه دي چې خمزدار بند کې کپڑے پر واړي به دي چې خپل کې به په سترګو ولګي په سری ولګي به په خپل سر دي چې اول خو ټیکټ دی لیکنه دا هو قمقل چې نور له ټیکټ ورکې او دی بکی دی بکی پاتې شو د برکت نه محروم شو ناول دغه کپڑے کې بلکړي پته چې سړي یا خو بکی د قرآن پروت دی او د قرآن به ادبی د ولیاذ بالله او یا بکی د څه خاص منتر څه شی به بکی خو دی نو بیا دا کسان لړ کې شي وي لړ کې شي اریو راځيو بسری وته دي سکی اریو راځيو بسری وته دي سکی چې کوم خاص د کسان دي چې دی پیژني یا دل شوړه مضبوطه ور کوي پیسې میسي ور کوي هغه ته بخپل او تر مخ سلام ورکړي چې تا ول ټیکټ ولر کې بیا که ختم شي اوس تاسو سوچ کوي
چې د یو علاقې د مولا د عقیده ده، د دې علاقې عوام به څنګه وي؟ د تاسو اندازه ولګوئ. زه به څه نه وایم، موږ خوله وازو وي ته وابیان دي وي، دوی څوک په ارام نه پرېږدي. اوس دې خبرې ته وګوره، دا د مولا عقیده ده او ښه مشهور مولا دغه غریبي رکږي او قصې وایي. دا د دې مولا عقیده ده چې پکې مشهور دی. نو بیا هم د هغه عامي په باره کې څه خیال دی چې هغه د مدرسې په مخ نه دی ورغلی او هغه د قرآن تلاوت نشي کولی، قرآن او حدیث پیژني نه، نو د هغه به څه عقیده وي؟ بیا نن مې یو بله ویډیو وکته، د ټولې توحید مسلې دي. موږ پکې داسې مثالونه بیانوو چې موږ راویښ شو، دا کوم چې وایي نه تاسو چې دا کومې خبرې کوئ دا نشتې وایي. په پنجاب کې داتا گنج بخش چې کوم دی داتا ورته دوی، حالانکې دا خو د دوی خبره موږ کوو. نور مرسته کوونکي او په مصیبتونو کې مصیبت لري کوونکي ذات هغه څوک دی؟ ایو الله. د دوی له داتا گنج بخش الته دروازه ده د په دربار باندې، نو هغې ته دروازه وي بهشتي دروازه. کومه دروازه؟ بهشتي دروازه. او بهشتي بهشت څه ته وایي؟ جنت ته وایي. دا د جنت دروازه ده. زمونږ طرف ته مولوي صاحب د جنت ټکټونه تقسیموي او د پنجاب والو سره پوره دروازه شتي، نو موږ لږ شاته وي د هغوی نه. موږ سره ټکټونه دي، هغوی سره پوره دروازې دي. خلک پاسې په داسې باقاعده لیکلي بهشتي دروازه. دا دروازه په کال کې یو بر کولاوي او دې ته په دې ننوتو کې په سوونو کسان مري په دغه ځای کې د دې رشته لاس. ځکه وایي څوک چې په دې ننوتو دی چېرته ننوتو؟ د جنت ته ننوتو. بیا کار دا شوی دی چې هغه دروازه چېرته چا ښځې کولاو کړې ده، نو په دوی چغې وایي دننه چې کوم کاروباریان ناست دي او دوی خو د داتا صاحب لکه په نسل کې را روان دي، هغه وایي چې 800 کاله د دې دروازې وشو. د هغوی تاریخ دی. او دا دروازه هر کال نارینه و کولاو کړې ده. نن زمونږ په هغه دغه باندې حمله وشو او دا بې ادبي وشو، زنانه دا کولاو کړو. دا څنګه سزا ده چې دا دروازه به موږ نه کولاو. او بهر په سونو کسان چغې وایي او خلک راځي مینتونه ورته کوي، او بعض حکومتي کسان د دې ځن نه ولله اسلاندي کوي کولاوي کوي. هغوی نه کولاو، ځای ګرځي ځان له چې د جهنم دروازه جوړه کړي ورننوځي. د جنت هغه مو بنده کړه. دا حال دی. بیا وایي دوی وابیانو یو سړی پرې نه خو پارچه پسې دوی لګېږي. نو تاسو ووایئ دوم دا دعوه کوي موږ قرآن او حدیث منو. ظالمانو د جنت دروازه دلته څنګه رااله؟ او حدیث کې خدای دی چې د جنت دروازه به اول څوک کولاوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم به کولاوي. او د جنت دروازې هغه اندازه د پلنوالي او د هغې د اوږدوالي او دوی دلته دروازه جوړه کړې ده د جنت دروازه ده. او بل ځوان شیره خوا په پښتونخوا کې چې ټکټونه تقسیموي. هسې خبره مې دې پورې کوله چې د مولیانو بعضو مولیانو دا حال لی، نو د دغه علاقې د عوامو به څه حال دی؟ الله دې د هغوی مل شي. زړه مې به وسوځي په دغه عوامو او کله کله مې ورته غوسه هم پیدا شي. وجه دا ده دا اوس کوم مولوي صاحب چې ټکټونه تقسیم کړي د جنت، ته لاړ شه په دې مولوي صاحب باندې رد وکړه. عمده خلک د پسې راپاسي چې تا ولې د مولوي صاحب خلاف خبره وکړه، نو دې عوامو ته به دې غوسه هم پیدا شي. چې ستاسو د عقل په خپو کې پروت دی، به کوم ځای کې د ده سره کوم ځای کې دی ټکټ د جنت، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټکټونه نه و د جنت چې ورکړی وی. د پیغمبر سره و داسې ټکټونه چې تقسیم کړي نه، نو ده سره د کوم ځای ټکټ راغی او د څنګه تقسیموي؟ نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، او الله دې زمونږ په ملک باندې خصوصي رحم وکړي، او زمونږ د ملک نه دی الله د شرک او د بدعات او د خرافات او د عقیدې او نظریې دی الله ختم کړي. او الله سبحانه وتعالی دې هلته د توحید د عقیدې فضا دی الله هلته راولي. د هغې نه بعد حدیث ته ولهما یعنې دا مغه دواړو راوړی دی. څوک دی هغه؟ امام بخاري او امام مسلم. عن انس رضی الله عنه
انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا عدوى ولا طيره عدوام نشتی او طیرم نشتی دوه مسلې مخکې اوس تیرې شوې یعنی بیماری د یو نه بل ته بخپله نه نقل کیږي او دغه شان بدفعلی نشتی ويعجبني الفعل ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خف فعل به خوخته قالوا وما الفعل غوت يا رسول الله فعل ستوي وهي الكلمة الطيبة خسته خبره دې دا مطلب دی وست په لار رواني یو سړی دی مخې لراغه چرته زم پلاني زیته زله دي کامیاب کنه د دې سره ستا په ځړ کې خوشحالي رااله اگر کستا عقیده ده چې فائدہ او نقصان د چاره طرف نه د الله طرف نه خود دې خيسته خبري سره په ځړ کې دې سره خوشحالي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخفال نیو دی خفال سره به زړه مطمئن کېدو نور بنیادی عقیده غو په الله باندې و خود دې سره زړه مطمئن شي لکه حدیبیه کې د مشرکانو له طرف نه څوک راغلو سهل چې کله سهل راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نوم ته چې وکړو سهل وی سهل راغی الله بستاسو دا کاروم سهل کې آسان به کی یعنی نوم یې خسته دی سهل نو خفال نیوسې دي جایز دي ته رواني یوزیته اوس نیکان خلک د سره ملو شو راځم موږ سره ملل شو زړه دې مطمئن شو خوشاله شو چې د نیکان خلک ته الله ولک خلک دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفال خو بدفعلی په شریعت کې نشته ولی ابي داود بسند صحیح امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی په صحیح سند سره عن عقبه بن عامر دا عقبه بن عامرنا وچی ذکرت الطیرة عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د بدفعلی خبره وشوه فقال احسنها الفعل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خفال نیوا دا پکې خطرې ده ولا ترد مسلما یعنی مسلمان د بدفعلی د لاسه نشي واپس کېږي چې مسلمانی کنه نو پیغمبر وی بدفعلی ته نشي واپس کوله فاذا راى احدكم ما يكره او کله چې تاسو کې څوک سديسي شی ویني چې بدی شي نو بدفعل منیسا یو دعا د پیغمبر خي وی دا وایا فليقل نو دا وایا اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت يلا راحتا او خیر نشي راوسته مگر یا الله ته ولا يدفع السيئات الا انت او مصیبتونه نشي لري کوله یا الله مگر ته ولا حول ولا قوه الا بك یا الله زمون استاقت نشتی مگر پتا باندې ته دعا ډیره اهم دعا ده یاد کړئ لکه واستوته او یو شی دی ولې چې هغه دی بدی شو نو ته په دې پورې غلطه عقیده مساته بدفعلی منیسا دوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللابة تكال دي دوي اللابة دا الشر نساتي او دا دغا مخلوق دا الشر نبديم اللابة او خير بدل الله درك دير خدوا عادة چاته يا دل ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك بلشات هذا اللهم إلا أنت إلا بك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته مرفوعا پیغمبر ته رسی او پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې الطیرة شرک الطیرة شرک بدفعلی شرک دی بدفعلی شرک دی او سوال دا دی چې دا شرک اکبر دی که شرک
اصغر دی. دې جواب عمر څوک راکړي؟ دی جواب دی کله شرک اکبر دی او کله شرک اصغر دی. شرک خو بهر حال کې دی، خو کله شرک اکبر دی او کله شرک اصغر دی. شرک اکبر شرک اصغر کې موږ فرق درسونو په حواله کې بیان کړو. شرک اکبر اله دی چې کله یو سړی د عقیده وساتي چې دا کم کار چې بکیږي بالکل بعینه دا مخلوق به کوي، لکه دا مصیبت پلانې راولي، دا کم شرک دی؟ اکبر دی، دا خدای الله سره شریک کو. دویم شرک اصغر دی چې دا عقیده د سید چې مصیبتونه راوستون کې الله دی، خود د په سبب برازي. او موږ په شرک اصغر کې دا خبره ذکر کړې و. شرک اصغر هغه شرک ته وایي چې ته یو داسې شی سبب وګرځې چې شریعت سبب نه یې ګرځولی. نو په ما باندې وایي چې را سخت رااله نو د پلاني هغه سپېره مخ ما لیدلی، نو اوس د ده د عقیده دی چې سخت راوستونکی څوک دی؟ الله دی، خو سبب پکې څه شو؟ د پلاني د سپېره مخ. نو دی په کوم شرک کې واقع شو؟ په شرک اصغر کې. اوس پوره سړي کې نه. عبدالله بن مسعود وما منا الا، او په موږ کې ډېر لږ خلک دي چې هغوی په زړه کې داسې سوچونه نه راغلي د بدفعلۍ نه چې یاره پلاني د لاسه داسې وشو، پلاني د لاسه داسې وشو. ډېر لږ خلک دي بچ دي. ته عبدالله بن مسعود وایي خو بیا هغه طریقه وخوه ولکن الله یذهبه بالتوکل. الله وایي دا قسم عقیدې ستا د زړه نه به پاکې کړي چې کله ته په الله باندې پوخ اعتماد ساتې. د بدفعلۍ د عقیده به ستا د زړه نه څنګه وځي چې په الله باندې د پوخ اعتماد چې څه چې کېږي د چا له طرف نه کېږي؟ د الله طرف نه. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې په الله باندې مضبوط اعتماد و الله د ده لپاره کافي دی. رواه ابو داود والترمذي. امام ابو داود دا حدیث وړي، امام ترمذی راوړي وصححه او غصې کړی دی. وجعل آخره من قول ابن مسعود. او به امام ترمذی دا خبره کړې ده چې وما منا الا دغه وخت نه ول د اخره پوری حدیث نه ول د اخره پوری دا خبره ده د پیغمبر نه ده، د چا ده؟ د عبد الله بن مسعود ده. د پیغمبر خبره د قضې پوری وا الطيره شرک، الطيره شرک. بس د به چې دا وی چې په من کې ډېر خلک الله د دینه ساتري دي، دا خبر به د چا ده؟ د عبد الله بن مسعود ده. نو دې سینه چې څوک وایي چې دا حدیث عبد الله بن مسعود د پیغمبر نه بیانې، نو دا خبر به هم د پیغمبري، نو دا د پیغمبر خبره نه ده. دا غینه به د حدیث ته ولی احمد من حدیث ابن عمرو. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی عبد الله بن عمرو رضی الله عنه من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. څوک چې د بدفعلۍ د لاسه د خپل حاجت نه پاتې شو نو د شرک وکړو. څنګه پاتې شو؟ لکه مثال خی واضح که یو کار لروان شیو او د پلانی صاحب مخې ولیدو، هغه مخې در یا تور سپی مخې ته تیر شو، یا د یو مرغه اواز یې واورېدو، یا یو کس پې اواز وکړو، یا ښځه مخې لراله، نو دی را واپس شو. یعنی دې کار کې شر دی ځکه چې دا وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط اشرک، نو داسې چلو کو شرک وکړو. تفصیل مخکې تیر شو چې یا شرک اصغر دی یا شرک اکبر دی. قالو صحابه کرام فما کفاره ذلك یا رسول الله، د دې بیا کفاره څه ده؟ سبا وایو منګه بیا وی ته وایا اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. یا الله خیر نشتی مگر ستا په لاس کې دی، ولا طیر الا طیرک. او یا الله دا یو معنی ده دا مارغان چې ګرځي، یا الله دا خو ستا په بچایي کې دي، نو مارغان به په سړي باندې څه مصیبت راولي. او یا معنی ده چې یا الله څه چې په موږ باندې راځي، که حادثه ده که امتحان دی، یا الله نو ستا د طرفه راشي. دی کفاره شو. دو دعاګانې دي ډېرې قیمتي.
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الدويمة اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. تشكل رواني چرته او دا خبرې خو زموږ معاشره کې ډېرې اورېدې شوي دي، لکه څنګه چې عبدالله ابن مسعود وی لکه سات مخکې حدیث کې تیر شو کنه، وی ډېر لږ خلک دي الله ساتلی دي وما منا الا، نو چې ته تلې تور سپی دې مخې ته راغی او دغه خبرې خو ته اورېدلې دي دا قیسې زړه کې دې خبرې تاویدي را تاویدي، بس دا ووایه اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غيرك، أو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الله بدي دغه مخلوق د شر نساتي او د دې عقیدې نه بدی بیا الله ساتي. دغه نه بد حدیث ته وله من حديث الفضل بن عباس، وله يعني ده حدیث دغه امام احمد بن حنبل رحمه الله د طرفنا نقل شوی دا غوي د الفضل ابن عباس رضی الله عنه باقي كده دي انما الطيرة ما امضاك او ردك. دي حدیث په سند کې د علماء کلام شتي، خو معنی سیده معنی دا انما الطيرة ما امضاك او ردك. بدفالی دا چې په یو کار کولو کې سبب وګرځي یا په یو کار نه کولو کې سبب وګرځي، دا بدفعلی شو کنه، دا طیاره شو. تروانی یو کار له او لکه څنګه چې لکسات مخکې مونږ وی دغه شینو کې یو شی د مخې لا یا چې خبره دی وریده ته بند شوې دا کار دی ونه کو، نو پته په طیاره کې څه شوې واقع شو، په دا غلط عقیده کې واقع شو. دا غینه بعد مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل، فدي باب كي مسليدي. الأولى أولني التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. دو آیتونو وضاحت شو چې په یو کې خووي چې د دوی د سپیرواله په دوی باندې الله تر طرف نه راغلی، په دویم کې وستاسو د لاسه دی، نو وضاحت ته دی شو چې څنګه. بل فائدة نفي العدوى والطيرة والهامة والصفر، دې ټول عقیدو به ګرځو شو تفصیل مخکې تیر شوی. شپږمه فائدة ان الفعل ليس من ذلك بل مستحب، خفل نوا عقیده ده بلکې مستحب دی. وما فائدة تفسير الفعل تخفل ستوي لدي ووضاحت پکې وشو. اتمه فائدة ان الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، وچې دې وسړي دا عقیده نه د بدفالۍ ده، خو چرته زړه کې دا قسمه خبرې راشي اسي نو الله په دې نه رانیسي او دا ختميږي په سره التوکل سره په الله باندې مضبوط اعتماد. نهمه فائدة ذکر ما يقول من وجده، کو د چا په زړه کې چې د دې خبر راشي نو دې بسوي وغه دعا ته معلومه شو. لسمه فائدة التصريح بأن الطيرة شرك، دا واضح شو چې طیاره ده څه ده، دې حکم شرک ته. یو لسمه فائدة تفسير الطيرة المذمومه، بدفعلی وضاحت پکې وشو. دا غینه بعد باب دی ولګ وخت پاتې او دا باب مختصر دی او دا یو کم دیر شم باب دی په دې مبارک کتاب کې. باب ما جاء في التنجيم، د تنجیم مسله بیانې او په عربی کې د تنجیم مصدر دی د نجمه، دستور علم کول، دستور علم کول. دا مسله موږ سره مخکې تیر شوی د په نورو مسلو یاد ده کنه؟ یاد دستور د علم د مسله دی یاد کنه چې دا په څو قسمه دي، په دوه دي الته مختصر وضاحت شوی دلته تفصیل لږی او ځان لباب او تبدی کې خود چې دا مسله اهمه. نو علم دستور کول دا په دوه قسمه دي، یو علم التأثیر دی، دویم دی علم التسییر. التسيير ألف لام تاسين يا را التسيير. علم التأثير ده بدري قسمه ده، يعني أثر كول تأثير خمانه واضح ده كده.
چې یو سړی د عقیده ساتي چې د ستوري په خپل اثر کوي، یعنی په خپل حادثې پیدا کوي، په خپل مصیبتونه پیدا کوي، نو د ستوري شریک کړو د الله سره. د کم شرک دی؟ شرک اکبر دی. دویم، یو سړی دا دعوه کوي چې په ستورو سره زه علم الغیب معلومومه، نو دم کفر دی. د ستوره چې دې سلړ شي چې سلړ شي د علم الغیب خبري بیانې، دم کفر دی، ځکه چې علم الغیب د چا سره دی؟ د الله سره. دریم قسم هغه به شرک اصغر دی چې د ستوري په خپل سني شي کوله، اصل کون کې وې څوک دی؟ الله دې. خود دې ستورو د لاسه دې سي چلو شو، د اوس په کوم شرک واقع شو؟ په شرک اصغر کې. دا علم ناروا دی. دریم علم هغه ته علم التسيير ویل کیږي، او هغه علم د به په دوه قسمه دی چې د ستورو د ګرځېدو د لاسه د څه ازده کړه کوي، د ستورو د ګرځېدل راګرځېده د هلته ځي د دلته راځي، په دې میاشت کې په دې ورځو کې، او په دې کې د دینی مصلحتي. نو دا علم خو شریعت زموږ نه غواړي وی کوي. دینی مصلحت څنګه؟ لکه دې په قبله معلومي. نو دا پلانې ستوري چې پلانې ستوري ته ورشي او دا نږدې شي یا دوی لري شي یا په نیمه شپه کې یا د شپې په درېمه حصه کې، نو بیا د سحر بانک ته دومره ټیم پاتې شو. نو دا علم خو جایز نه، بلکې شریعت زموږ نه غواړي، او مشرانو به د نږدې وخته پورې دې سي کول. بلکې زموږ والد صاحب موږ ته دا خبره کړې ده چې زموږ مور به موږ چې پېشمني لره پاسولو د هر څه معلومول، هغه هم په دې ستورو معلومول ټولې خبرې. نو دا علم خو شریعت زموږ نه غواړي. بیا دویم علم دی چې هغه جایز دی، خو پای کې دنیوي فائدہ ده. دا علم جایز دی، د ستورو علم کول، او پای کې کومه فائدې دنیوي ده، خو دینی و دي کې سره دنیوي. لکه مثال چې کله د ستوري دغه ستوري لار او د زی دغه زی لار او د ستوري راخکار شي، نو پلانې موسم شروع شي. لکه په کال کې د سلور موسم دي کړه، نو دا فلکیات ولا او موسمیات ولا په ستورو معلومي. نو دا علم څه دی؟ جایز دی. اگر که په سلفو کې بعض علماو دا علم هم منع کړی دی، ویل دي سره بیا عقیده خرابېږي، خو دا خبره کمزوري ده. صحیح خبر ده چې دا علم جایز دی. هغه دا نه وي چې دا موسم چې بدل شو، لکه د پسرلی موسم راغی دا د ستوري بدل کو، نه. او نه هغه دا وي چې دا سبب دی، خو هغه صرف وي چې دا یو علامه ده، یو نښه ده چې کله دا ستوري دلته راغی او کله دا ستوري راښکاره شو، نو پلانې فصل شروع کیږي او پلانې موسم شروع کیږي. دا دی وی صرف یو علامه، یو نښه ده بس. نو که دا عقیده، نو بیا دا علم څه دی؟ جایز دی که نه جایز دی؟ جایز دی. قال البخاري في صحيحه، امام بخاری په خپل کتاب کې دا په صحیح بخاری کې دا قول د امام قتاده رحمه الله راوړی. قال قتاده رحمه الله وی: خلق الله هذه النجوم لثلاث، الله دا ستوري پیدا کړی دي د دریو کارونو لپاره. زینة للسماء، د څه لپاره؟ چې اسمان په ښایسته ښکاري، او په دې باندې دلیل دی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح. الله یې موږ د اسمان ښایسته کړی دی په دې ستورو باندې. دویم کار ورجوما للشیاطین، او د شیطانانو د ویشتو لپاره. هم د قید کې دي ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشیاطین. شیطانان به ویشته کېدو کله چې باغوي اسمانونو کې د خبرې چې کومې کېږي د دې د اورېدو کوشش وکړو. دریم امام قتاده رحمه الله وی: وعلامات يهتدى بها، او دا نخې دي چې په دې باندې لارې معلومولی شي. دا نخې دي چې په دې باندې لارې معلومولی شي. بدایت ساتئ، دا نخې په دوه قسمه دي، د ځمکو دپاره نخې او آسماني نخې. یعنی زمکه کې څنګه
بعض نخې الله په ځمکه کې جوړې کړي دي. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون. په دې ځمکه کې چې څه دي لکه دا ونی او دا غرونه او دا خوړونه دا ټول څه دي علامات چې موږ په لارې معلومولی شو. اوس د دې ځمکې نه دا هر څه ختم کا، دا ونی، دا سیند، دریاب، خوړ او غرونه، نو څنګه به پکې لار معلومه؟ به لار معلومولی شو؟ نشو. دا کم علامات دي ځمکې وال. اسمان کې کم علامات دي؟ اسمان کې به ستوري دي. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم او ستورو ته په کتو سره الله هم يهتدون، دوی لارې معلوموي. نو د قدرې مقصد دي. ځکه امام قتاده وی فمن تأول فيها غیر ذلك، چا چې په ستورو کې د دې دریو خبرو نه علاوه بل عقیده وساتله اخطأ، نو دی خطا شو. واضاع نصیبه د خپل نصیب او برخه د توحید هغه ته ځای شو. وتکلف ما لا علم له به، او هغه خبرې بیانې چې د سره په خپل علم نشته. انتهى دا خبره ختمه شو. بیا وی چې وکره قتاده تعلم منازل القمر، او امام قتاده رحمه الله بوي چې د ستورو د زین معلومول دوی حرام دي، او د ستورو چې دی خپل زین دي، او د ټول اتیش ستوري دي، سوارلس وخی طرف ته دي او سوارلس ګس طرف ته دي، او دا تعلق ساتي د سپومۍ دغه منازل سره. جنازه الله علم دي. نو د امام قتاده رئیسه ده چې دا معلومول څه دي؟ دا زده کول حرام دي. ولم يرخص ابن عيينة فيه، او امام سفيان بن عيينة رحمه الله اغموي ودا نه دي جایز. حالانکه د دوی رائے ده، د دوی رائے ده، خو په دې باندې سره مضبوط دلیل نشته. ها کمنګ دا وایو دي چې تعویل ولوکو چې د دوی مراد ده دي چې هغه علم زده کول چې د ستورو سره تعلق ساتي او د سپومۍ سره، او په هغې باندې بیا د هغې ته به نسبت کول د حادثاتو او د مصیبتونو، نو دا علم خو صحیح ده چې دا حرام دی. که دغه ته مراد شي نو بیا دا علم څه دی؟ دا حرام. لکه پلاني ستوری چې او څوک ماشوم پیدا شو دی به غریبي، او دا ستوری چې او څوک پیدا شو نو دی به مړ کېږي زر، او دی به غریب کېږي، او دی به بیمار کېږي، نو دا علم څه دی؟ دا خو باتفاق العلماء حرام دی او شرک. او که مراد د دوی مطلق علمي چې د ستوري هر علم ناروا دی، د دې دپاره چې وایي چې دا امت د شرک نه لرې شي، داسې نه چې ورو بیا دغه خبرو ته ورننوځي، نو صحیح ده چې هغوی خو خپل اجتهاد کړی دی، خو بیا هم قول کمزوری دی. قول د هغوی څه دی؟ کمزوری دی. ذکره حرب عنهما، وی امام حرب ابن اسماعیل ابو محمد الکرمانی رحمه الله دا قول د رضوانو نه نقل کړی دی. او دا امام حرب چې دی ابن اسماعیل دا یو مشهور فقيه تیر شوی دی، او دا یو کتاب هم دی د المسائل التي سئل عنها الامام احمد، هغه مسلې چې د امام احمد نه تپوس شوی دی هغه جواب کړی، دا یو کتاب هم دی سشتي 280 هجری کې وفات شوی. ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق، هغوی منع کړی ده، دې طرف ته اجازت ورکړی د امام احمد بن حنبل او امام اسحاق بن راهوی، دې دوانو اجازت ورکړی. نو د دوی قول مضبوط دی، د چا؟ د امام احمد او د امام اسحاق بن راهوی. هي صحیح خبره. کله چې دغه غلط عقیده نه د ستورو سره، او د دې لپاره زده کوي چې څه مصلحت پکې دنیوي یا دینی، هیڅ خبره نه. امام احمد خو واضح دی، تاسو ټول یې پیژنئ. او اسحاق بن راهوی د خپل نوم د اسحاق ابن ابراهیم ابن مخلد ابو ایوب النسابوری، د نیشاپور د علاقې، او مشهور دی په اسحاق ابن راهوی باندې، او د استاد دی د امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود او دې نور. نو چې دغه شاګردانی نو په خپل بده څنګه عالم، او په 209 هجری کې دی وفات شوی.
او الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. نو صحیح خبره دا شوه چې د ستورو علم کول په دوه قسمه دي. یو خو ناجایز دی باتفاق العلماء، هغه ذکر شو. عام د ستورو د منازل علم زده کول چې به کې مصلحت دنیوي یا دینی، نو د سدي د جایز دي. اخرنه حدیث په دې باب کې وعن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي، ثلاثه لا يدخلون الجنه، درې قسم خلق به جنت ته نه ننوځي. مدمن الخمر، چې همیشه شراب څکي، وقاطع الرحم، او چې رشتې د خپلوانو سره نه ساتي. دې ته وکولو کې د مسله په پښتنو کې ډیره زیاته په معمولی خبرې سره رشتې پرې کول او ماتول، او په کلونو د خپلوانو سره رابطې نه ساتل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت ته بنځي. ومصدق بالسحر، او هغه انسان چې جادو ته رښتینه وایي. یعنی مطلب دلته دا دی، دلته دا مطلب نه دی د همغه موي چې جادو اثر کوي. مطلب دا نه چې مطلب دا دی جادوګران چې کومي خبرې کوي او دغه دعوه کوي، نو دې څه غني، دې رښتینه غني، دا سړی به جنت ته نشي. رواه احمد وابن حبان في صحيحه، دا حدیث امام احمد امام ابن حبان راوړی. دلته وسو مسلې پتا دی سره وې دا درې قسم به جنت ته نشي. صرف دا درې دي که نور مشتي، نور مشته خو دې حدیث کې درې مراد دي بس. بل مسله دلته مطلب دا نه دی چې دوی به بالکل جنت ته نه شي. په دوی کې بعض دي سیدي په دې درو کې چې هغه به جنت ته قطعا نه ځي که په دغه حل مړ شو، او بعض هغه دي چې هغه به جنت ته وروسته راځي، خو وروسته به راځي. نو مطلب دلته دا شو د دغه کسانو مبارکي چې دوی به په اوله کې جنت ته نه شي، لکه شراب چې څکي. وسوک چې شراب څکي د کافر دی؟ کافر خو نه دی کنه. نو آیت دې په جنت باندې بالکل منه دی؟ نه. نو د حدیث څه مطلب شو؟ مطلب دا شو چې دې به جنت ته په اوله کې نزي چې سو پوری جهنم ته نه تللی. او دویم چې رښتې نه ساتي، نو چې رښتې نه ساتي د کافر دی؟ نه دی کافر، مسلمان دی، خو دې به ډایرکټ جنت ته نه شي. دریم چې کوم جادوګر ته وایي چې تا چې کوم خبر وکړه د رښتیا وکړه، فقط کفر بما انزل محمد، حدیث ما کې تیر شوی دی، نو دې څه شو؟ کافر شو. نو په دې باندې جنت بالکل حرام دی. بیا دلته دا مسله چې سړی دا وایي چې مسله د ستورو د علم روانه ده، او دلته دا حدیث په دې کې د ستورو د علم څخه تذکره خو نشته. مخکې موږ سره حدیث تیر شو، من اقتبس شعبة من النجوم، چې د ستورو د علم صحیح زده کړه، کم علم چې حرام دی، فقد اقتبس شعبة من السحر، نو د په اصل کې صحیح زده کو، جادو زده کو. زاد ما زاد، څومره چې د علم ډېرې دومره په جادو کې او په ګناه کې ورننوځي. نو دا حدیث دغه د پاره راوړ. په اخر کې مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل، په دې باب کې وی یو څو فائدې او مسلې وی. الحکمة فی خلق النجوم، مونږ ته دا پته ولګېده چې الله ستوري ولې پیدا کړي دي. دویمه الرد على من زعم غیر ذلك، څوک چې د دین علاوه بل خبره کوي چې نه د دین علاوه نورې مسلې مشتي چې دغوی دپاره ستوري پیدا شوي دي، په هغوی رد شو. دریمه فایده ذکر الخلاف فی تعلم المنازل، اختلاف د علماو ذکر شو چې د ستورو د منازل زده کول څنګه دي، او د سپومۍ ده، نو په کې اختلاف معلوم شو چې بعض علما وته جایز وي او بعض وته حرام وي. څلورمه فائده الوعید في من صدق بشيء من السحر ولو عرف انه باطل، په دې کې د هغه چا د پر وعید راغی چې کم خلک جادوګر هغه خبرو ته سوی رښتیا وي، او هغوی ته وایي چې تاسو به خپله دعوه کې رښتینی، نو د هغوی سزا پکې ذکر شوه. د دې سره دا باب هم ختم شو او دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به دا بل باب شروع کوو، باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، د ستورو نه باران غوښته او د هغې نه به داسې نورې اهمې مسلې دا به انشاءالله پر روان درسونو کې ذکر کوو. درسونه ټول درسونه قیمتي دي،
قرآن او حدیث سره تعلق ساتي. خدا عقیدې د درسونه د بیا ډیر اهم دي او ډیر لازم دي چې مونږه یاد کو، مونږه زده کو، خلکو ته بیان کو. الله سبحانه وتعالى دې مونږه د توحید په عقیده باندې مضبوط ساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.